الله أكبر الله أكبر الله. إلى المنزل غافل مسلمان ورورا أو مسلمان خوري. حي على الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. من ضيع الصلاة من ضيعها ضيعه الله، ومن حافظ عليها حفظه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. القرآن أو نبوي أحاديث كي أشهد أن لا إله. ترتيب ده حقیقت لار مجلی ده تیم دفار. أشهد أن ده قرآن عظیم او نبوي أحاديث و تلاوت کوونکی ده نړۍ مشهور قاریان او مشهور علماء. ترجمه او ویونکی ده حقیقت لار مجلی چلوونکی شهاب الدین ترخی. حي على الصلاة حي على الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. دل مرل زوالا د شپې تر ترګمې پورې لمونځ وکړه او سهار قرات حمل ولا ځکه چې د سهار د قرات په لوستلو شاهدي ورکول کیږي. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اے مومنانو، ستاسو شتمنی او ستاسو اولادونه باید تاسو د الله له یاد غافل نکړي او هر څوک چې دغه کار وکړي همدوی زیانکاران دي. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نو تر دوی وروسته داس خلک راغل چې لمونځ پرېښود او د شهوتونو پیروي وکړه، نو دوی به ژر د خپل لارورکۍ سزا وویني. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بشکه المنز منع کوي المنز کوونکی له بېحیایي او بدو کارو څخه، یعنی الله تعالی په لمانځه کې داسې تاثیر ایښی دی چې لمونځ کوونکي د ګناهونو او بدو کارو څخه ساتي، لکه د دوا په استعمال سره چې ظاهري مرضونه ختمیږي. کابل تفسیر. همدارنګه لوی خدای جل وعلا شانه فرمایي: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بشک هغه کسان چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه کوي او قایموي دوی لمونځ او زکات، نو د دوی لره ثواب په نزد رب خپل او نسته هیڅ ډول ویره پر دوی باندې او نه به کیږي دوی هیڅ کله غمجن. یا الله هغه کوم کسان دي چې د فردوس جنت خاوندان دي او په دغه فردوس جنت کې به تل ترتلوي. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. او هغه کسان هم کامیاب شول چې دوی همیشه د لمونځونو خپلو ساتنه کوي، چې تل سم ادا کوي سره له ټولو حقوقو. همدغه مؤمنان هم دوی دي وارثان، هغه وارثان چې په میراث په آخري جنت الفردوس
دوی به په دغه جنت الفردوس کې تل پاتې کیدونکي وي. ای بخونکي خدایه، هغه کوم کسان دي چې په عزت سره به د جنت باغونو ته داخليږي. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. هغه کسان چې دوی د خپل مانزه ساتنه کوي، دغه کسان به په عزت سره د جنت په باغونو کې اوسېږي. یا الله، په موږ دې په څلور ساعته کې ټول مونځونه فرض کړي دي. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قائموي تاسې سم ادا کوي سره له ټول حقوقو لمونځ، بېشکه چې لمونځ دی پر مؤمنانو فرض کړ شوی په معلومو وختونو کې. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. په دې خبره ټینګ اوسئ چې د الله لور ته ورتلونکي یاست او له هغه نه وویریږئ او لمونځ وکړئ او له هغو مشرکانو څخه مه کیږئ. ای لویه خدایه، هغه کسان چې لمونځ کوي خو په صحیح شان نه کوي او په لمانځه کې غلاوې کوي، یعنې سمه رکوع سجده نه کوي او د چت په شان ټونګي وهي، یا الله دغه شان خلکو ته ستاسو حکم دی. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. قائموي سم ادا کوي سره له ټول حقوقو تاسو لمونځ او وبېرېږئ تاسې له دغه الله نه او دغه الله همغه ذات دی چې دته به ورټول کړی شئ تاسې په ورځ د قیامت کې. یا الله، لمونځ دغه ستر عبادت چې تا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د اوو اسمانونو څخه پورته سدرة المنتهی ته وغوښت او ستا لوی څښتن تعالی خو ورته دغه ستر عبادت یعنې لمونځ ورکړل سو او پر موږ مسلمانانو یعنې د آخري پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پر امتیانو دې فرض کړ. یا الله، که دغه لمونځ څوک په خپل وخت ترسره کړي څه ګټې ورسیږي؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یقینا هغه کسان چې ایمان راوړی دی او کوي دوی ښه عملونه او قایموي لمونځ په ښه شان او ورکوي دوی زکات، ستا دوی لره اجر په نزد د رب د دوی او نه ستا هېڅ ډول ویره پر دوی باندې او نه به کېږي دوی هېڅکله غمجن. ونصلي المغرب وبعدها العشاء ونختم. هو ګرانه مسلمانان، اوس هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څو مبارک احادیث راخلو چې د لمانځه په اړوند دي. بیا د مدینې کوڅې غواړي د بلال اذان ګرځي صحابه پکې نشته قریشي جوان ګرځي صحابه پکې نشته قریشي. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. د اسلام بنیاد په 5 ستونو باندې ولاړ دی. تر ټولو د مخه د لا اله الا الله شاهدی ادا کول، یعنی د دې خبر اقرار کول چې د الله تعالی څخه بغیر بل معبود بل خدای نشته او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی بنده او رسول دی. د هغه وروسته لمونځ قایمول، زکات ادا کول، حج کول او روژه نیول دي. متفق علیه. غواړي د بلال اذان ګرځي